الله تعالی فرمایي آیا دغه خلکو نه دي لیدلي چې هماغه الله ده چې چاته یې خوښه شي رزق یې پراخوي او چاته چې یې خوښه شي تنګوي. په یقیني ډول په دې کې د هغه خلکو لپاره ډېرې نښې دي کومو خلکو چې ایمان راوړی. نو ای مؤمنانو خپلوانو ته د هغو حق ورکړئ، مسکینانو او مسافرو ته د هغو حق ورکړئ. دا کړنلار د هغه خلکو لپاره ډېره غوره ده کوم خلک چې د الله تعالی رضا غواړي او هم دوی بریا موندونکي دي. او کوم سود چې تاسې ورکوئ چې د خلکو په مالونو کې د ګډولو سره زیات شي خو د الله تعالی په وړاندې هغه نه زیاتیږي، او کوم زکات چې تاسې د الله تعالی د رضا دپاره ورکوئ په حقیقت کې همغه زکات ورکوونکي خپل مال زیاتونکي دي. همدغه الله ده چې تاسې پیدا کړي یاست او بیا یې تاسې ته رزق درکړی او بیا همغه تاسې ته مرګ درکوي او بیا همغه تاسې بیرته راژوندي کوي. آیا ستاسې لخوا په جوړو شوو شریکانو کې داسې کوم یو شته چې د دغه کړنو څخه یوه کړنه ترسره کړي؟ هغه د شریکانو څخه پاک دی او شان یې ډېر لوړ دی. په وچه او لمده کې د خلکو د اعمالو له کبله فساد خپور شوی. نو الله تعالی په دوی باندې د هغه اعمالو سزا او خوند څه کوي چې دوی ترسره کړي دي. په ځمکه کې خپاره شئ، وګرځئ او وګورئ چې د مخکینیو قومونو عاقبت څنګه و. له هغو څخه یې ډېر زیات مشرکین ول. نو خپل مخ د ریښتیني دین په لور باندې برقرار کړئ او په مستقیمه لاره باندې روان اوسئ، مخکې له هغې چې هغه ورځ راشي چې هغه د الله تعالی د خوا درونکې نه ده او حتما راتلونکې ده. په هغه ورځ به ټول خلک تیت و پرک او د یو بل څخه جلا شي. او کومو خلکو چې کفر اختیار کړی کافر شوي د هغو د کفر تاوان یوازې همغو ته ده، او کومو خلکو چې ایمان راوړی او نیک عملونه کوي هغو ځان ته په جنت کې ځای برابروي. السلام علیکم.